بسم الله الرحمن الرحیم د بریالي ژوند یو څو رازونه. اول، د بریالي ژوند لپاره تر ټولو مهم هوډ نیت ته. هوډ یعنې نیت، له ارادي غوښتنې او تصمیم سره یوې کړنې او کار ته مخه کول، یا په بله وینا د یوې کړنې طرف ته ځان متوجه کولو ته هوډ او نیت وایي. لکه یو انجینر چې یوې ودانۍ او کور ته نقشه جوړوي، نو آیا پرته له نقشې د کور او ودانۍ جوړول شوني ده؟ جواب دا ده چې هیڅکله نه. یا لکه یو کراچیوان چې د پلورلو لپاره په کراچۍ یعنې ډیړه کې سبزیجات او د پلورلو وړ شیان واچوي، دې ته نیت، هوډ، قصد، تصمیم او اراده وایي. د یو کار او کړنې لپاره له هر څه نه مخکې په لومړي سر کې هوډ او قصد کول اړین او لازمي ده، ځکه پرته له هوډه هیڅ سمه کړنه شونې نه ده، تر دې پورې چې له نیت او هوډ پرته د الله جل جلاله پر وړاندې هم عملونه د قبول وړ نه دي. د بشریت ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ویلي دي: انما الاعمال بنیات، وایي کړنې یعنې عملونه په نیت سره دي. که دې یو هوډ او اراده کړې وه، منل کیږي، حسابیږي، او که نه نو نه ګڼل کیږي او نه حسابیږي. او همدارنګه وایي د یو چا لپاره هغه څه دي چې نیت یې کړی وي، نو که د خیر یو کار کوي، تا ته به هم خیر ورسیږي. الله جل جلاله به در چې خوشحاله شي او د خیر بدله به درکړي. که د کوم څه د لاسته راوړلو هوډ وکړې، الله جل جلاله خامخا دا توان درکوي چې ترلاسه یې کړې. په دنیا کې هیڅ داسې څه نشته چې یو څوک یې هوډ وکړي او ترلاسه یې نه کړي، او هیڅ داسې څه نشته چې لاسته یې راوړي او هوډ یې نه وي کړی. او کوم مخلوق ته چې پرته له هوډ کوم څه لاسته ورځي، هغوی وړتیا لري. زموږ او تاسو په ټولنه کې کله بې تعلیمه وګړو پوښتنه وکړي چې ولې زده کړې درنه پاتې شوي، جواب یې همدا وي چې هوډ یې نه ده کړی، مطلب اراده یې نه درلوده. پوهان وایي هوډ د ځواکونو پاچا ده. کله چې پاچا امر کوي، رعیت پرته له څه ویلو هغه ته غاړه ږدي. نو کله چې د یو کار لپاره هوډ وکړل شي، ذهني او بدني ځواکونه خپله په کار پیل کوي او د ترلاسه کولو لپاره یې هلې ځلې کوي. ویډیو نورو ته در سره شیر کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.